چې کله ښځه او خاوند کوروالی کوي نو پکار دا ده چې بیبي د لاندې وي او خاوند د هغې د پاسه وي. نننۍ ویډیو ډېره زیاته اهمه ده ځکه چې په دې کې به موږ دا خبره کوو چې آیا د خپلو کوروالا سره کوروالي کولو اسلامي طریقه هغه څه ده. ځکه چې ډېر اکثر ملګري هغه داسې وي چې هغوی ته حلالې طریقې نه ورځي نو بیا غلطې ویډیوګانې وګوري، غلط فلمونه وګوري، د هغې نه بیا غلطې طریقې زده کړي نو په هغه طریقې سره بیا کوروالی کوي چې د دنیا او آخرت دواړو ته نقصان رسېږي. نو په دې ویډیو کې به موږ هغه طریقه زده کوو چې کومه طریقه اسلام موږ ته اجازت راکړی دی او حلاله طریقه ده. نو ویډیو اخره پورې وګورئ او خپلو ملګرو سره هغه شریکه کړئ. ګوره چې کله ښځه او خاوند نکاح وکړي نو دوی د یو بل لپاره مکمل حلال شي، دوی د یو بل له پوره جسم نه پیدا اخیستی شي. اسلام د هغې اجازت ورکړی دی، یعنې که دی د مخ نه پیدا اخلي، که د لاسونو نه پیدا اخلي، یا د خېټې نه، یا چې کومه دی د نورو ځایونو نه، حتی تر دې پورې چې د یو بل د شرمګانه هم پیدا اخیستی شي. اسلام د دې اجازت ورکړی دی. خو بیا هم بعضې مواضع داسې دي چې اسلام د هغې نه د پیدې اخیستلو اجازت نه ده ورکړی، یا بعضې وختونه داسې دي چې په هغې کې کوروالی کول صحیح نه دي. نور چې په هر وخت کې په هرې طریقې سره انسان کوروالی کوي دا جایز دي. ځکه الله رب العزت فرمایي نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. الله رب العزت فرمایي چې ستاسو د بیبیانې دا په شان د فصل دي او تاسو کې د خپل فصل ته په کومې طریقې سره راځئ نو هغه جایز دی. یعنې انسان خپل پټي ته ورځي نو که هغه په لاره باندې ورځي، که هغه په یو پوله باندې وردانګي، که هغه په لښتي باندې ورځي، یعنې په ده باندې څه پابندي نه وي دا ورتلی شي. نو دغه شان چې کله انسان د یوې بیبي سره هغه نکاح وکړي نو که دا اوس په هرې طریقې سره هغه ورځي نو دا جایز دی. ګوره یو خبرې ته پکې سوچ کوئ چې کله موږ انسان پټي ته ورځي نو مقصد دا وي چې په دې کې موږ فصل وکړو او دغه فصل راوخیږي، غنم، جوار یا شول یا نور شوتل موتل دا راوخیږي او د هغې نه موږ فایده حاصله کړو، یعنې موږ د خپل تخم سیوا کړو. ګوره چې انسان کله د خپلې بیبي سره هغه صحبت کوي، نزدېکت کوي، په هغې طریقې سره به کوي چې د هغې سره بچي سیوا کېږي. او ځای د فصل چې کومه دی هغه دا دی چې کله انسان د مخې طرف نه یعنې تش او د سماط چې کوم ځای دی په هغې کې کوروالی کوي نو دغه د فصل ځای دی، او کوم چې شاته طرف دی دا د فصل ځای نه دی بلکې دا د ګندګۍ ځای دی. نو د فصل ځای دا دی چې مخې ته به راځي. اوس دغه مخې طرف ته چې ته په کومه طریقه باندې هم راځي دا له جایز ده، یعنې که ته په ولاړه باندې راځي، که ته په ناسته باندې راځي، که ته په ملاسته باندې راځي، که ته په څلوري باندې راځي، یعنې کومه طریقه چې تاله درځي دغه مخې طرف ته چې ته کوروالی کوې دا جایز ستا لپاره هېڅ قسمه ممانعت په هغې کې نشته دی. هو په دې کې بعضې طریقې هغه غوره طریقې دي، بعضې په هغه کې غوره طریقې نه دي. یعنې غوره طریقې په حیثیت د دین سره هم دي او په حیثیت ستا د صحت سره هم دي. اوس یوه طریقه په هغې کې دا د صحیح طریقه هغه دا ده چې کله ښځه او خاوند کوروالی کوي نو پکار دا ده چې بیبي د لاندې وي او خاوند د هغې د پاسه وي. په دې طریقې سره چې کله ته کوروالی کوي نو یو دا دی چې هغه د حیا موافق هم راشي، دویم هغه دا دی چې په دې کې حمل ښه ټهراویږي ځکه چې مني هغه خاص رحم ته لاړه شي. دا غوره طریقه ده. دویمه طریقه هغه دا ده چې کله ښځه او خاوند کوروالی کوي داسې وکړي چې دا ښځې دا خپې اوچتې کړي خپلې اوږې ته یا بل ځای ته او دا د دغه خپو په دې منځ کې کښېني او دغلته کوروالی شروع کړي نو دا هم بهترینه طریقه ده ځکه په دې کې هم مني چې کومه دی هغه حمل ته رسېږي نو چې کله هغې ته ورسېږي نو بیا حمل اوچتېږي، چې حمل اوچت شي نو بچي هم پیدا کېږي. تاسو به اکثر معاشره کې ګورئ خلک وایي چې زما بچي نه کېږي، دا وجه ده. اکثر وجه هم دا ده چې دوی له د کوروالي صحیح طریقه نه ورځي بیا بچي هم نه پیدا کېږي. دا دوه طریقې چې تاسو ما وخورئ دا بهترینې طریقې دي، غوره طریقې دي. دې نه علاوه چې تاسو نور په ولاړه باندې کوروالی کوئ نو دا هم جایزه، ممانعت په دې کې نشته دی. په دې کې د طبي لحاظ سره هغه نقصان دا دی چې کله تاسو په ولاړه باندې کوروالی کوئ نو کله د انسان د کوروالی شروع کړي نو بدن چې کومه دا به ګرمایش کې شي بیا د خپو نه چې کومه دی د ډېر زیات زور دي نو که زور زیات لاړ شي نو د دې نه چې کوم دلی ورته پیدا کېږي به د خپو کې خپله اوبئ نو هغه د دې نه زیات خارجه شي بیا د خپو دردونه د هغې سره پیدا کېږي. او بل دا چې کله په ولاړه باندې کوروالی کوي نو که معمولي داسې اټیک نه وي نو مضبوط اټیک نه وي نو انسان غورځېدی هم شي، دغه نقصان په دې کې راتلی شي. بل دا که په څلورو باندې یو انسان کوروالی کوي هم جایز ده خو هغه داسې د حیا خلاف ده، د ادب خلاف ده. نو طریقه هره طریقه جایز ده، دا دوه طریقې به دې کې غوره دي او دوه پکې غوره هغه نه دي. اوس ګوره که انسان د شا طرف نه کوروالی کوي په دې مخکې طرف یعنې تش او د اسمار د زیات خپله اله دننه کوي هغه بیا جایز دی. خو ګوره د شا طرف نه دا ممانعت نه ده راغلی چې مکمل د ښځې سره شا ټچ کېدل نه دي، نه نه، بلکې خاص اندام چې کومه دی نه ډک او د اسمار ځای دا کې دخول ناروا دی.
دغه د خپل اولاد د نکول دا ناروا دي حرام دي اوس انسان د شا سره کورواله کوي او د مخ کې قبول طرف ته خپل اولاد د نکلی او لګي بالکل جایز اسم منعت په دې کې نشته او شا سره ته خپل اولاد د نکول بل ذکر د نکول دا ناروا دي دا حرام دي ځکه نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې کوم انسان خپل کورواله ته شا سره راغی دا ملعون دی دا لعنت دي دیم ادب د قروالي هغه لري چې ښځه او خاوند له فکر دادي چې مکمل ځان بربند نکي یعنې که ته مکمل ځان بربند کړي دا د حیا خلاف دي نو اکثر علما داسې دي چې کوم بچي بیا پیدا کېږي هغه به داسې بد اخلاقي بل بې حیا به وي پکار دا دی چې په داسې طریقې سره قروالی وکړه شي چې کم از کم په ځان باندې یو کمبل یا یو کپړه په ځان باندې هغه راواچولی شي دا غوره طریقه ده نور د دې نه علاوه که تاسو هم کومه یوه طریقه درځي تاسو په هغې باندې قروالی کولی شئ او بیا هم ستاسو څه اشکال وي موږ ته په کمنټس کې ویلی شئ موږ به تاسو د هغوی جواب درکړو او تاسو موږ په هغې باندې مستقل ویډیو جوړو دغسې اسلامي فقهي مسایل د دې چینل نه موږ هغه شیر کوو نو که زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ تاسو دغه شان ویډیوګانې په وخت باندې رسېږي او تاسو د هغې نه فایده اخلئ چې ستاسو هم بدن او هم آخرت دواړو ته په هغې کې فایده وي نو دا بلې ویډیو پورې موږ له اجازت راکړئ والسلام ډېره مننه جزاک الله خیره